او بخیر چې قطع شو نو قصه مې دا کوله چې افغانستان کې یو قوم دی چې ډیر زیات لکه هغوی کارګر خلک دي ډیر کسبي خلک دي نو هغوی په باره کې یو ټوکی دی چې دوی خدای پاک ته ویلي وو چې یاره پیدا مو ته که نو رزق چې دی هغه چې کوو هغه په خپله پیدا کوو نو ځان جوړونې باندې سړی کار وکړي لکه مونږ باید ډیر زیات منتظر نشو چې والا پوهنتون کې به زه ډېر زیات مثلا استادان سړی باید ډېر زیات توقع ولري یا په دفتر کې خپل مدیر نه سړی ډېر زیات توقع ولري یو سړی چې خپل ځان سره کومک نشي کولای لکه خپل ځان خپله نشي حمایه کولای هغه قومونه چې خپل ځان نشي تغییرولی نو هغوی سره به دنیا څه کومک وکړي نو څلور نورې هغه دي ژوند جوړونې په باره کې یو څلور نورې خبرې دي هغه خلاصوم بس بیا لایو هم چې دی ختموو یوه ډله خلک دي چې هغوی په کار پسې ګرځي او یوه ډله خلک دي چې هغوی په کارګر پسې ګرځي د ژوند راز په نامه مولانا وحید الدین یو ډېر زیات ښکلی کتاب لیکلی دی او دغه کومې موضوعات چې ما اخیستي دي ما دا د وحید الدین صاحب د کتاب څخه اخیستي دي هغه وایي ما ټایمز آف انډیا لوستله په هغې کې یو خبر دی چې د مهاراشټرا یو ځوان هلک رامیش دوبی په نامه چې 23 کلن هلک عمر درلوده دی ډېر زیات بیچاره بیکاره پاتې شوی یو کال بیکاره 2 کاله بیکاره 3 کاله بیکاره پاتې شوی نو بالاخره چې شی کړي وو نو ده ویلي وو چې یاره خدای پاک دغه لاسونه چې ما ته راکړي دي دغه لاسونه چې دي دا بې مفهومه دي ځکه د نه کسب پرې کولی شم نه چې دی کوم وظیفه راته پیدا کېږي نو ده بالاخره دی چې دغه د ټرین سټیشن ته تللی و هغه ټرین سټیشن کې چې کله اورګاډی راځي نو خپل لاسونه هغه ریل په پټلۍ کې دا رقم ریل پرې تېرېږي او لاسونه یې چې شی کېږي پرې کېږي دی وایي چې کله ما اخبار دا لوسته دا خبر مې ولسته اخبار مې کېښوده دروازه وټکېدله یو کس راغی دا یو خان و په همالته په هند کې نو ده راته قصه کوله چې والا زه ډېره زیاته ځمکه لرم ډېره زیاته ځمکه دی پټي دي بس داسې یو کس مې په کار دی چې دغه پټي راته وکري تر څو دغه نه چې وکړي لکه حاصلات وشي او حاصلات خرڅ شي نو زه تیار یم چې یو څوک پیژنې را معرفي کړه نو ته اوس وګوره هلته یو کس و په وظیفې پسې ګرځېده کارونه ورته پیدا کېده او دلته بیا یو کس راغلی و هغه په کارګر پسې ګرځېده کار ښه ډېر زیات دی خو څوک دی لکه مونږ تخنیکي کسان ته ضرورت لرو او هغه تخنیکي کسان چې دي هغه موجود نه دي یا که شته دي هغه ډېر زیات چې دي لکه ډېر زیات کم دي نو که کار غواړو د کار لپاره باید د کار هنر هم باید ولرو تخنیکي ډول باندې باید پوه شو چې لکه همدا اوس وګورئ څومره کسان به وي چې هغوی به مثلا دغه میډیکل لوستلی وي یا مثلا چې دی هغوی به د وایروس په باره کې چې وي تخصص کړی وي همدغه نن ورځو کې ورته ډېر زیات د کار موقع دی خو که دی په خپل هغه تخصصي برخه کې چې شوي وارد وي یا په هغې کې پوه وي دویم اتم خبره دا دی چې باید سړی ډېر زیات یو خو باید بیخي غوسه نه شي یعنی غوسه باید کنټرول کړي غوسه چې دی هغه اور دی لکه و هغه د حدیث شریف هم دی کله چې سړی غوسه وي اول باید چې شي لکه که ولاړ وي باید کینی او بیا چې دی اودس وکړي ځکه هغه غوسه چې دی د اوبو سره چې شی کېږي لکه سړیږي دا اور چې دی پرې مړ کېږي او په هندوستان کې یو متل دی وایي هغه کس ته باید رهبري ورکړل شي چې هغه د خبرو کولو د خبرې هندوان وایي مشري باید هغه چاته ورکړي چې د خبرې ګزار ته ټینګېدلی شي لکه هغه کس ته باید د رهبر په حیث ډاکټر صاحب سید عبدالله وایي والکاظمین الغیظ د همدا د غوسې په باره کې دی نو رهبري باید هغه کس ته ورکړل شي چې د خبرې ګزار ته ټینګېدلی شي انتقاد ته ټینګېدلی شي او مونږ باید په خپل ځان کې د انتقاد د اوریدلو تحمل چې شي کو لکه پیدا کړو که غواړو واقعا په دفترونو کې رهبر شو په ټولنه کې رهبر شو خلک انتقاد کوي او دغه انتقادونه باید چې شي کو وزغملی شو مولانا وحید الدین خپل کتاب کې هغه د ژوند راز کې د یو هندي مشهور پبلک سپیکر کرشنا مورټي مثال راوړي دا کرشنا مورټي چې و دا ډېر ژبور کس و د به لکه په نورې نړۍ کې
پبلک سپیکینګ هغه موټیویشنل سپیچز دایرول، نو ډېر زیات خارجیان انګریزان به یې د هغه خبرې خوښولې اورېدلې. د به هند کې هم چې ویناوې کولې، پریزنټیشنونه به یې ورکول، پبلک ګیدرینګز ته به یې خبرې کولې. نو یو ځل په هند کې خبرې کولې، نو د خبرو په آخر کې وایي والا دغه ما خبرې کول چې دي دا بې مفهومه دي، ځکه چې تاسو دلته ما ته ښه ناست وئ، خبرې مې اورئ او بیا چې کله ما د مجلس نه وځئ ما په خبرو باندې هیڅ عمل نه کوئ، نو ما د خبرو اورېدو کېناستلو یا اورېدلو فایده څه شی دی؟ نو یو سړی جګ شو، هغه ویل وایي مورټي صاحب وایي چې ښه پوهېږي چې تا خبرې موږ ته بې فایدې دي یا چې دی ګټه نه رارسوي، نو چېرته راته خبرې کوي، لکه ضرورت یې څه شی دی؟ نو ګورئ که داسې خبره موږ ته هم چا کړې وای سخت معصب به مو ورته شاټ شوي وو، غوسه کېدلو. نو مورټي ورته وایي انډیواله ګلاب ګل ته چا ویلي دي چې ته خوشبويي مه ورکوه یا هغه ښه بوی چې دی هغه مه خپروه. زه خو چې یم ګلاب ګل یم، زه چې یم خوشبويي خپروم، نو دا چې اوس خلک ما د خوشبويي نه ګټه اخلي او که نه اخلي دا خپل کار دی. نو اوس هغه تبلیغیانو خبره چې مونږ خو خلکو ته شودې ورکوو، نو دا چې اوس خلک شودو کې چای جوړوي او که نه جوړوي هغه خپل کار دی. لکه انتقادونه چې دي، انتقادونه باید وزغمل شي. خلک انتقاد کوي، د انتقادونو په مقابل کې لکه سړی باید تحمل ولري. او نهمه او آخري خبره چې همدې سره به لایف ختموو، هغه دا دی چې خلک باید ولې له مونږ سره مرسته وکړي. شفیق بلخي رحمت الله علیه او ابراهیم ادهم رحمت الله علیه دا د یو عصر هغه پرهیزګار خلک تیر شوي دي. شفیق بلخي یو ځل ابراهیم ادهم ته وایي ادهم صاحب محترم، وایي زه په یو سفر باندې ځم، خو مخکې له سفره زه کوشش کوم چې له تا سره وګورم. ابراهیم ادهم ورته وایي صحیح ده. نو راځي هغه سره ګوري، هغه ته وایي چې والا زه خو یو سوداګري سفر پیلوم او ډېر زیات لرې ځم، نو کیدای شي بیا در سره ونشم لیدلی، نو دعاوې راته کوه او چې خدای مې په دغه سفر و کاروبار و دغو شیانو کې برکت واچولی کړي او دعاوې راته کوه. نو ځکه د مرګ ژوند خبره دی، هغه وخت خو تیارې د شیان اورګاډي نه و، خلک به تلل نو. نو یو هفته لس ورځې تېرې شولې چې شفیق بلخي بیرته راغی. نو ابراهیم ادهم ورته ویل وایي سړیه ډېر زیات تیز رانغللی، تقریبا هفته دې هم نه ده تېره شوې، څه شی وشول؟ سوداګري سفر دې څنګه شو؟ وایي والا ما خو چې هفته سفر وکړ په دښته کې مې سفر کوو چې یو مرغۍ مې ولیدله، هغه مرغۍ چې وه زخمي شوې وه. نو زه منتظر پاتې شولم چې په دغه دښته وګوره، نه ونې شته دي نه ځنګل شته دی، دغې ګرمۍ کې به دغې مرغۍ ته څوک رزق را رسوي. وایي تر یو څه وخته پورې مې انتظار وکړ چې یوه بله مرغۍ راغلله، هغې مرغۍ چې دغې ته په خولې کې خواړه راوړل او دا یې تغذیه کوله. نو ما ویل چې شفیقه نو څه ضرورت ده چې دومره اوږده سفرونه کوي، سوداګري کوي، چیرې لرې ځئ، خو همدغه بس دی چې سړی چې څه وکړي کور کې کښېني، خدای پاک چې دی روسي رسان دی، یوې نه یوې لارې نه څه شی درته کوي، لکه رزق درته رسوي. نو ابراهیم ادهم ورته وایي نو خبره دې خو صحیح وکړله چې خدای پاک چې دی رزق رسوي، نو ته خو باید هغه معذوره مرغۍ باید ونه اوسې، ته باید هغه جوړه مرغۍ واوسې چې خلکو ته څه شی وکړي خیر ورسوي. نو اوس خبره هم همدا دی چې موږ باید ولې خلکو ته منتظر پاتې شو چې دغه ملک به له موږ سره کومک کوي، هغه ملک به له موږ سره کومک کوي، دغه کس به له موږ سره کومک کوي، دغه اداره به موږ ته فنډ راکوي، هغه اداره به موږ ته فنډ راکوي. لکه ولې خپله نشو کولی چې فنډ رامنځته کړو او ولې خپله نشو کولی چې خلکو ته خیر ورسوو. نو خدای دې وکړي چې تر دغه دمه پورې به دا خبرې خوښې شوي وي، که خوښې شوي وي دا له نورو سره شریکې کړئ تر څو دغه ګټه چې دی تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. انشاءالله دغه لایو کارونه به کوو، نورې ویډیوګانې به هم جوړوو. ډېره زیاته مننه. کور ماباد.